حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه وایي چې څونه عبادات چې الله پاک پر مؤمنانو فرض کړي دي هغو ټولو عباداتو کې له یوې خوا خو یو معلوم حد شته، لیکن ذکر یو داسې عبادت الله ښوولی ده چې انداز یې معلوم نه ده، بلکې الله پاک حکم په ذکر کې په کثرت او په ډیروالي سره کړی ده چې ډیر ډیر ذکر کوي، انداز یې معلوم نه ده. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. شیخ عبید الرحمن عزیزی په نورو عباداتو کې چې څونه کېږي دغونه کوه. او بله مسله دا ده چې الله پاک په ذکر کې عذر نه ده ثابت کړی. ټول عبادات عذر لري. یو سړی په سفر کې و د روژې میاشت داخله سو نو روژه دې نه نیسي ودې خوري. ذکر کې عذر نشته، ځکه ذکر لره موانع نشته. یو قسم ذکر د زړه ده، یو قسم ذکر د خولې او د ژبې ده، یو قسم ذکر د ټول بدن ده. انو ستا خوښه ده په دغو درو ذکرو کې چې کم ذکر درته اسانه وي نو هغه ذکر کوه. د خولې له ذکر سره د زړه ذکر هم یو ځای شي، بیا خو نو نور علی نور ثابتېږي. البته که چیرې خولې ته دې یو عذر پېښ شو بیا ذکر په زړه کوه. زړه کې د الله عظمت لویي در په یاده وه، زړه کې دا فکر کوه چې هغه ایسي اسمان ته وګورې، زړه کې دې دا تصور راشي چې یا الله څونه لوی ذات یې، چې دغه ستا د تخلیق اثر ده چې دا اسمان تا پیدا کړی ده، تا جوړ کړی ده، تا درولی ده، تا ساتلی ده، چې دا ستا د تخلیق او د عظمت او د قدرت اثر دا ده. نو یا الله ستا عظمت لویي دا به څه ذکر د ټول بدن خو دا لمونځ د لمونځ کې د انسان ټول بدن مشغول وي. پښې به هم په یو مخصوص انداز کې ږدي، لاسونه به هم پر یو خاص ځای به دې تکیه کړي، سترګې به هم یو خاص ځای ته متوجي، غوږونه به هم متوجي، زړه به هم متوجي. ټول بدن کې حرکات راځي. د انسان په بدن کې 360 بنده دي. دا 360 بنده چې په لمانځه کې حرکت کوي. شیخ عبید الرحمن عزیزی د خولې ذکر هغه کلمات دي، کلمه طیبه ده، کلمه د توحید ده. نور داسې اذکار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یا نور داسې کلمات. دغه اذکار د خولې اسانه هم دي، قیمتي هم دي. سبحان الله یو وار دې وویل، د دغه سبحان الله په بدل کې هغه ځای چې تور دی په درخته راشنه شو. دا نو د جنت درخته ده، نو موږ څه خبر یو چې څنګه به ښایسته وي، څونه مځکه به نه چې پر څونه ځای به وي، هغه منوالات الحمدلله د هغې پر څنګ بله درخته راشنه شو. لا اله الا الله د هغې پر څنګ بله. نو چې څونه ته د اذکار ډېر کوې دغونه به ستا په باغ کې درختې ډېرېږي، دغونه به ګڼ چې څونه ته ذکر کوې، څونه ستا زړه غواړي چې زما په باغ کې درختې ډېرې شي، ټوله حصه زما چې الله یې راکوي هغه باغ شي، نو به ته د دې ذکر کوې. ذاکر سړی چې وي چې الله ذکر کوي دې ته الله هوښیار ویلی دی. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې درې خصلت نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي. درې. یو خصلت دا ده چې دغه کلمې چې دي دا حبیبتان الی الرحمن، الله ته ډېرې خوښ دي، الله محبت ورسره لري له د کلمو سره. دا کلمې چې د کم چا پر ژبه جاري وي له هغه چا سره الله محبت لري. او بل نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ثقیلتان فی المیزان، د قیامت په ورځ په ترازو کې درنې دي. د قیامت په ورځ داسې حالت راځي د هر انسان نیکي او بدي سره وتلل کېږي په یو ترازو. که د چا دغه د نیکۍ ترازو دروند شي هغه د یوایشو عشرت په زندگی کې راځي. د آیات ته ګوره
ومن خفت موازینه فامه هاویه. که د چا دغه پلد سپکه سوه هغه الله دوزخ ته اچي. د الله فیصله ده ډېره مختصره. اوس نو ته ګورې یو سړی به داسې راځي دا ترازو به دی برابر راسي. اوس به نو دی وایي چې یو دونه وړه نیکي په قدسې ورځ مې له مسجد څخه یو خاشه اخیستې وای د باندې مې غورځولې وای دا نیکي وه اوس یې په هغه ترازو کې پرتله کې لوېدلی وای هغه کښته کېده زیاتې زما فیصله وه دغه. نو ګوري یارې ښځې ته راسي چې ته خو زما هغه ګرانه ښځه یې مزدورۍ به مې کولې په څه خوارۍ به مې ګټلې تا ته به مې شیان راوړي یو دونه وړه نیکي خو راکړه زه ستا ګران خاوند. هغه وایي چې نن دی ورځ د زه خپل حالت ته منتظره یم پر دغه نه مې زړه نه کېږي. بیا به مور ته راسي زه خو ستا ګران زوی یم چې ادی به دې کول دی دونه هغه وایي نه کړي. پلار ته ورور ته اشنای ته هېڅوک او دغه کلمې چې دي پیغمبر علیه صلات سلام وایي ثقیلتان فی المیزان دا په ترازو کې ډېرې درنې دي. دا دی دي چې دا دې هر څونه ویلي لکه ستا د نیکۍ ترازو چې اوسپنې ورغورځوي داسې به کښته کوي او په هغه ورځ څونه د خبرې ته احتیاج شته چې ستا د نیکۍ ترازو دروند شي. او دریم خصلت یې دا ویلی د نبي علیه صلات سلام چې خفیفتان علی اللسان پر زه به ډېرې سپکې دي. ته به په پوسه ویلا نه یې لس واره به دې ویلي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعليم الإسلام راديو